بسم الله الرحمن الرحیم. دیگر روز کار کردیم که هیچ یک نفر چه قسم معلوم میکنه که با فانکشن چی بود؟ دیت دی اف بود و اما هیچ کالکولیشن اما کاماند است. هیچ کالکولیشن خود فانکشن نیست. اما ما که برات کار کردم که اینجا مثال یک نفر برات میگه که ما در این تاریخ مثال 12 ماه 2 در این تاریخ ما پیدا شدم برات میگه خب روز برای ما معلوم نیست که کدام روز می یا کدام تاریخ می کدام ماه می. صحیح؟ این رقم که معلوم میکنی باز شما باید 19 66 عبدالله گورت خپل هغه ته دې څه معلوم میکنم څرنګه به ورته لیکې ډیټ डी एफ قوس شروع اینی تاریخ کاما څه شی به ولیکو ناو قوس شروع قوس بند کاما ڈبل کوٹیشن ام ڈی معلومه yes حالا که بی جنرال اینجا بی چی لانگ دیت چی بارت میگه فرایدی جنوری 27 19 دهی وقت چند ساله که از سال که میکشی اینی فرمولا که کنترول پلاس سی کنترول پلاس وی دهی سه همی سال میکشی جب بی چی کنی واي واي ام یا تنها واي لانگ دیت برش گرفتم چی گرفتم لانگ دیت اکوال دیت فانکشن دی اف قوس شروع دی تاریخ پیدا شده کاما نو کاما کوٹیشن واي کوٹیشن انٹر برات میگه 45 ساله است 45 ساله است یا نیست این فانکشن چیست ایج کالکولیشن کلیک ابسولوت چی کار میکنه ابسولوت فانکشن ابسولوت فانکشن ای عدد منفی است یا نیست ابسولوت ای عدد منفی است یا نیست و عدد منفی عدد به مکمل عدد برید بدل میکنه و ابسولوت فانکشن است چه قسم ای بی اس تاب اینی عدد برای ما ابسولوت بکش انتر ابسولوت شده یا نشده آفرین منفی عدد به چی بدل میکنه با مثبت این کدام فانکشن ابسولوت فانکشن خب وای فانکشن ان ډیر وای بی آی ان باینری عدد باینری چه قسمی هستی اول تو آمدی گفتی که اینی عدد برای ما به باینری بدل کو به چی بدل میکنی باینری اکوال دی ای سی 2 اکوال اینی عدد باینری تا دا عدد زیاد نیست تا چند عدد د لسونه نه ډیریږي لاندې سوره چی ګوره لسونه دا وډیریږي ته ورته وایه دا څلوېښت دی باینري ته یې بدل کړه دا باینري عدد ترې جوړ شو ګوره د ای کوډ څه شی دی 15 شپېته دی که نه دی دومره د ای کوډ داسې باینري عددو کې راځي که نه قسمي مې یا نه مې که باینري عدد د ای کوډ چال ولیم دا شکل دی که نه دی آفرین دا بعض خلک ته بی بی ویلې تا ته بیخي په درد خوري که ته په دې پوه شې صحیح ده او اینی باینری عدد ما با چی بدل میکنه این خود عدد برات به باینری بدل میکنه با چی بدل میکنه باینری بالا فانکشن که است پس باینری عدد برات به چی بدل میکنه با خود عدد بدل میکنه دسیمال ته اکوال باینری دا عدد را تر واخله کوم دا انټر وی 15 شپېته عدد د دې باینري نه جوړیږي څومره مهم فانکشن
صحیح ده. اول ای کود برات که معلوم میکنم شما کود فانکشن خواند یا نخواندی. کود کدام کودی چی؟ تو برش گفتی کودی ای چند است؟ انتر. 55 است یا نیست؟ ای 65 ما اینجا نوشته کردم که در بینری چه قسمی میوی یکی از کامپیوتر لنگویج کامپیوتر بینری است، بینری 01 است. اینه قسم فهمیدی؟ در لگ دیپ علم ده داره. بیا بغا فانکشن ده دوما اوله فانکشن. اول بینری عدد ساده عدد تاړي، دوم چې ده ساده عدد بینری ته بدلی یا ډیسیمل عدد. ایکسل کې دا فانکشن دی. دا فانکشن مې ولې دی خو دلته راوړي دي د پاره چې سړی هلته ځي راځي کوم ځای کې امپورټنټ فانکشن دلته زه راوړم چې مثال زر زر کار کو. براکټ اینډ فارمولا. براکټ اینډ فارمولا دا ډایرکټ فانکشن نشته، دا نه ایز ډایرکټ فانکشن. این معنی اینه که افاده پیژنئ. افاده 60 جمع 30 منفی 5 ضرب 4 این چند میشه؟ برات میگه 43. افاده که اول چی حلیه؟ اول توان ختمیږي کنه، دوم قوس ختمیږي، دریم ضرب تقسیم ختمیږي کنه ختمیږي. چار یو مختره شي، پنځم جمع منفی افاده ویلی دیگه افاده فهمی افاده برات حل میکنه. صحیح سوال افاده که باشه ای برات حل میکنه. شما چه رقم حل میکنی؟ این فانکشن نیه میتونه نوشته که این رقم است، توانی است. اینی ببین ما یک فانکشن جور میکنیم. ما میگیم که 2 به توانی 4 است، باز ضرب چند است؟ ضرب 7 است منفی 90 است جمع 12 است. انتر. برات میگه 34 میشه. صحیح یک افاده است. سیلینگ فانکشن چی است؟ د سیلینگ دا عدد راوند کوي، منتشه کی راوند میکنه، راوند کوي. صحیح چه قسمه؟ این جمع نوشته میکنیم که 300 عدد بیت بالا بره. چند بیت بالا بره؟ 300. ببین اینجا ما سیلینگ فانکشن کار میکنیم. اینی نمبر انتر سراتا ہوئی ایکوال سیلینگ قوس شروع 12 کاما. پس ما گفتم که با چند باشه؟ 300. یک عدد کی مثال نه تی فانکشن وګورم نه دا د څه کار کوي که چیرته دلته یو عدد دی کنه، زه دلته 300 ما ولیکل 300 زه اوس 301 لیکم، دا 300 راوند کیږي، دا ځان به چې څو کی 600 کی، بیا 600 نه چې یو عدد زیات شم دا د بیا 900 شي راوند کیږي او 300 به دا خیز وهي څونه چقدر بالا مې 300 فانکشن دلته راځم فانکشن سیلینگ LING enter okay number significant help on this function دا څه وایي؟ ښه دا وایي description the article describe the formula scientific دا دی significant معنی important او راوند ببین ښه 25 1 2 3 हमारे तो वो राउंड कही देता है अच्छी विधा भारत में को ना राउंड 1 to up to the nearest multiple इन्हीं ताइनी आदत राउंड में को ना अगर ताइनी आदत का मिजापा से ऊपर अच्छी मेरा बस बाला मेरा क्लूज चूज शिकार में को ना चूज बिबिन ये फंक्शन मकामाली जजलेट करें चूज the function choose आमदन یک یا دو یا سی، یک خانه است انتخاب است.
اینجا ما مییم چوز فانکشن میکنیم. چوز اندکسد که دا خانه چیرته کاما دبل کوتیشن وحید و که یوی وحید برازی کوتیشن که دوی دانش برازی کوتیشن کاما کوتیشن که دری چه شه برازی وسیم برازی کوتیشن کاما کوتیشن که څلوریزم احمد برازی کوتیشن کاما کوتیشن که پنځه اسپ دی راځي هم داسې ورکولی شي. صحیح. دلته دوه دي دانش راغی که نه دلته اوس دا فارموله داسې کش کې لاندې دلته په نمبر که څوک یو لیکي یو نوم به راځي پوهېږي باندې نمبر که برشمید نام به نمبر می نمبرش سایل که است دوم نمبر است ما دو که بنوشته کنم اینجا سایل اتوماتیک برات بلند میکنه پوهېږي باندې سایل صحیح ده. پلانکه په پلانکی نمبر ده هدایت نمبر 5 پریس کو نام هدایت می get it دا لکه دا فارموله ده چوز کا په دې قطار کې دسته دا مطلب ورکړي equal choose نامه بود که اول کدام نه اول دادی اول نام اول می پایین میره نام اول به نمبر اول میگیره نام دومی به نمبر دومی سیوم به سیومی کوټیشن د نمونه هم داسې بدلوه دلته که چېرته اوس زه 300 شله که هلته اوس زه 301 ولیکم هغه باید 600 شي 301 هغه هم شو سلینګ کې دا اوس باید 600 شي ښه سلینګ فنکشن نه د سګنیفیکنټ بیرته د سلینګ کې ورته بحث کوم که چېرته زه دلته راشم اوس 440 څوک ولیکي 440 راځي ایکوال سلینګ فنکشن دا فنکشن چې خوندوره ونه کړه ما بیخي خوند راکړي سګنیفیکنټ یې څومره عدد دی صبر انټر حالی صحیح شد یا نشد وگوره تا 300 ما اجازه داریم اگر 300 یک عدد هم بالا هم بگیم اگر آل 600 راوند شد یا نشد آل ما اگر 600 و یکم نوشته کنیم ای با چند صد راوند میشه 300 دیگه توپ میشه 900 میشه 900 شد یا نشد آل تا 900 ما اجازه داریم تا 900 اب 99 نوشته کنید 900 اضافه نمیشه اگر تو تا 900 یک حرف اضافه کنید 300 دیگه راوند میکنه خدا پوه شو دا سیلینگ فنکشن دی دا سیلینگ فنکشن د راوند حالات کې چې نه رسیدونکي یو فارمول مثال ستا دغه سلري به چې 300 فرق ولري د هغه چې 600 راشي ستا باید 900 شي هغه 900 راورسي ستا باید چې 1200 شي صحیح ده پوه شوې دا د خپل حالات چې خپله څنګه استفاده کولی شي راوند د سیلینګ فنکشن باندې اوس پوه شوې داسې فارمول مې وکړه اول مې ورته مثال سل واخیستو داسې ورته واخله چې سلینګ B1 کاما هر عدد چې کې B1 A1 واخله A1 چې بیا A1 کې کته چېرته دا فنکشن کې A1 ورته واخله کم عدد څور عدد دی دا آفرین 200 دی راوند کېږي 2000 دی راوند کېږي 500 دی راوند فنکشن دی ته وي راوند آفرین 800 هم اجازه لرو او 900 چې یو عدد اضافه کړو دغه عدد چې راوند کړی دا 1200 کېږي دا خپله 300 بیا خیز وي تا خو رابسره ورسېدو ګریټ خو پوه چې دی ورباندې تاسې فاکت دا فیکتوریال باندې څوک پوهېږي فیکتوریال څه کار کوي چې قسمې آفرین ګوره فیکتوریال باندې پوهېږي اینی 4 ما میگیریم ببین فیکتوریال 4 چند است خیرش ببین شاگردا فیکتوریال از کدام نمبر از چند نمبر فیکتوریال چند است
برات میگه 24 است. چی معنی؟ 4 در یکم ضرب شده، باز در زود ضرب شده، باز در 3 ضرب شده. 1 در 2 یو په 2 کې 2 2 په 3 کې 12 بیا 12 په استاد دا فکټوریال خو داسې نه ده. فکټوریال داسې ده استاد چې 5 پوري کنه یو جمع 2 جمع 3 جمع 4 ضرب خو داسې نه ده لکه استاد. نه تمام استاد یو په 2 کې 2 2 په 3 کې شپږ یو په 2 کې 2 2 په 3 کې شپږ شپږ په 4 کې ضرب کا ګوره دلته که چیرته 5 ورکې 5 فکتوریال څو دی؟ این جماعت چند نوشته میکنیم 5 برات میگه 120. ببین تا باید آل 4 هم اینجا اضافه شود. اگه اضافه نمیکنی مطلب فهمیدن شما یا په 2 کې 2 2 په 3 کې شپږ په 4 کې 40 په 4 نه شپږ په 5 وای حسابش میکنی خب فکتوریال باندې پیږي فکتوریال دا کارږي سي نه فکتوریال دا کې درته اول کې تمام کړه که څوک راځي کې تکړه فکتوریال دی یو دا باندې او چې د دې و د درته څوک د 5 فکتوریال څوک کیږي صحیح ده ته ورته وایي چې 5 فکتوریال دا معنی چې یو ضربېږي 2 ګوره دوم ضربېږي 3 کې ضربېږي دا 4 کې ضربېږي او په یو کې ضربېږي ګوره یو په 5 کې 5 کیږي کنه 2 5 کې لس کیږي کنه لس 5 کې 10 کیږي کنه 10 بیا په 4 کې څو کیږي او سل شل کیږي کنه د فکتوریال صحیح ده دا عادت و د شپږ فکتوریال څو ده شپږ درته وایي 200 یو په شپږ کې شپږ 2 په شپږ کې 12 12 په شپږ کې 12 3 په شپږ کې بس څنګه نو په یوه مرته کار کړی د فکتوریال فنکشن کوم فنکشن د فکتوریال درته وایي کنورت فنکشن د چه شمزین کې ګرځي دا کنورت کوي کوم فنکشن کنورت فنکشن ورلا څوک ته وایي کنه ټیبل سپون نوم خو اوریدل کنه ټیبل سپون کاشوغه ته وایي کنه چې دوا غټ شربت باندې لیکلي 2 ټیبل سپون شربت وخوره زور ته یو فنکشن لیکل زور ته چې سل ټیبل سپون به څو کاشوغه شي صحیح ده سل ټیبل سپون څو کاشوغه دلته راځم ورڅ وایم convert function استفاده کوم convert چه شي convert کا دا نمبر ډبل کوټیشن چه شي نه convert کومه from دا نمبر کاما ډبل کوټیشن دا ټول کنورټر دي دا کنورټ څومره لوکسه فنکشن ده زه ورته وایم چې مثال تاسو دا TSP ټیبل سپون کنورټ کا چشتا ډبل کوټیشن نام لیټر ده کنورټر ال اخلم صحیح لیټر ال ده کنه ده ال دومره وکی دومره لیټر کاشوغه لیټر د او کنه اوس ګوره واښه وزور ته ما یو کال څو ساعته کیږي او یو کال څو ساعته کیږي یک ساعت چقدر میشه چند روز میشه اینجا ما میگیم کنورت صبر کوه کنه دا کنورټر سخت لوکسه فنکشن ډیر کارونه کوي دا نمبر کاما ډبل کوټیشن څه شی غواړي چې دا یو year YR
ولا واي آر ډبل کوټیشن کاما ډبل کوټیشن دغه شانو ته اوس بدلیږي دا سات डी ته بدلې هاور سات ته بدلې منټس ته بدلې سیکنډ ته ها डी ته ول بدلوم صحیح ده سات डी څومره डी کیږي چې دې پر اعتبار راشي ډبل کوټیشن डी څه ورته وایم ډبل کوټیشن انټر دا ته 365 په خیر راشي کوم فنکشن ده کنورټ کیاسو کنورټ فنکشن دا یو فنکشن ده اول ما تاسو ته کال تا راته ول کال بدل کنه دا څه شو دې ته به زه وایم چې صحیح years to change to days number 2 دلته راځم year change to شته بدلو hours ساعتونو ته څو ساعته یو کال کیږي دا خبره ده کنه دا ګوره مهمه خبره ده equal convert کا قوس شروع کوم شي دا یو کال درخیمه کنه 2 کال خونه یو کال معلومه یو کال مطلب یو د دې لپاره هم چې یو شمال مشته قدم میتونی کاما ډبل کوټیشن و ار کنه و ار ډبل کوټیشن کاما ډبل کوټیشن کاما چې دغه شان ته بدلیږي دې نه بل څه نشي بدلولای دې څه خو بدل کو اوس غواړم چې ته بدل کړ اچ ار هاورز انټر څه درته وایي 8960 ساعته یو کال کیږي 8960 ساعته کیږي یو کال زه یو کال بدلوم year چی شته بدلوم change to minutes څو دقیقې صحیح د خو راځم equal کنه equal دا کال څه شي equal converts کا څه شي دا کال converts کا کاما ډبل کوټیشن واي ار ډبل کوټیشن کاما چشته converts کا mn دې کنه ده کوټیشن انټر یس خاص مې تا ته وایي کم دهن سدن 1000 1500 دقیقې یو کال صحیح دای ساحه منی یو سال year change to second 2 سیکنډ کی equal دلته راځي convert فنکشن استفاده کوي دا یو کال راته بدل کړ equal کال بدل کا کاما ډبل کوټیشن چشته و ار بدل کا چشته بدل کا ډبل کوټیشن اس ای سی ډبل کوټیشن قوس بند کې کني بند ہے تا ته وای یکان دهن سدان 1000 سدا میلیون 10 میلیون یو دیش میلیون 550 نمبر سیکنډ کیږي دینه خو نو واحد کې واحد نشته کنه صحیح ده د کول شي اوس امداشن یو څوک تا ته وای ولا مال ته 290 ساعته کار کړی دی دا څو ورځې کیږي صحیح 200 دومره کار مې کړی دا څو ورځې کیږي دلته به اوس ته راشي وبه لیکي څه به ولیکې کنورټ فنکشن به ولیکې دلته به ورته وایي چې دا چیشته کنورټ کوي ډیز دی که نه صحیح ده دا ساعتونه یې که نه ډیز ته انتخاب دی دا واخله ډبل کوټیشن اچ آر هاور به دی کی کنه او کنه ساعت نه بدل کنه ساعت نه بدلو کنه فرام ساعت ده کنه و ډیټ ده بدلو مې صبر کوه کنه دلته څه راځم डी ای واي کوټیشن استاد ډبل انتخاب کړی چې 3 کله وای کنه وی 12 ورځې کېږي صحیح ده داسې دا کنورټ داسې یو فنکشن ده څو متره څوره کېږي څو کیلو پاونډه تاسې فزیک کیمیا دا شیان وایي که نه دا کنورټ فنکشن دومره لوکسه فنکشن ده نورلا دا دومره مشکلات چې راکت شه دی کنورټ پرس که که زه ډېر اسانه اګزامپل لري که زه د دې اګزامپل یې تاسې ته درکړم نو همدې کې به زه تاسې ته لګیم ګرام څه شي ته پاونډ څه شي ته څه شي داسې وګوره داسې
یو نه بدل که بل ته راته دې باندې تاسو زښت زیات کار وکړئ که غواړئ چې پوه کړئ ځان یو شی چې بل شي ته بدلیږي هلته بیا د هغې یوازې واحد لیکي صحیح ده هرس پاور ایچ پی زه بدلوم ګوره هرس پاور چې شي ته بدلیږي ایچ پی کوټیشه اوس چې کومه وایي دغه درې شان ته وایي هرس پاور بدلیږي نور شي ته نه بدلیږي کولی شي پاسکال ته بدل کړي کولی شي اتموسفیر دغه څه شي میلیمیټرز مقراس څه شي دغه میلیمیټرز ته بدلوم ایم ایم ایچ جی دا هېڅ چې وړکې پروا خو نه کوي دا ولې رانغی دلته خو شی نشته که نه شی بدلوم څلور دا خانه مې ورته اخیستې وه یو هېڅ به وړکې ورکړې ګوره ونه شي فانکشن یې راغله آفرین हर चीज़ के एक नफर बरतने के बारे में कन्वर्ट की तो ना को बारिश के नाम ऐसा अमी कन्वर्ट की कदी कन्वर्ट इक्वल कन्वर्ट की शुरू कदी परसान को ऐसी कि ची बरत कन्वर्ट को नम इन्हीं खाना की अर्ची बाज नविश्ता भी करी ई बरत में का कोटेशन ज़रूर है कि इन्हीं चीज़ बारे में कन्वर्ट को शुमा बेत पैदा करें सही साले कदर में तेरा एक कदर फुटास मतलब बरत में का फुट कन्वर्ट को बारे में एफ टी डबल कोटेशन चंद मीटर हमेशा एम सही डबल कोटेशन फुट आले बारे ची कन्वर्ट में करो बा मीटर एंटर बिबिन लेसा ची बारिश दश्ता में करें सी फुट ची कदर हमेशा भारत में का 10 मीटर वो ची कदर सही सी फुट ची कदर हमेशा नारा सीधा यो मीटर नारा सीधा 4 फुट यो मीटर 100 سانتی درینیم فوټه قریب لکه جیومتر کی یو کار बस कन्वर्टर दे फैमिली कन्वर्टर कन्वर्ट फंक्शन कदम येता नाही देखसे आगे मा बरत कन्वर्ट फंक्शन जोड करें दामी कन्वर्ट फंक्शन मा येता नाही की 7 फंक्शन जोड करें आम्ही 7 फंक्शन मा सर शुमा ना मी शुमा कार को मा बर बॅक फंक्शन इस्तेफादा में करो एक फंक्शन बरत शुमार में करें सही नूर तास करो बरी पुछवी का कन्वर्ट्स बने पुछवी choose bane fax bane convert delta इलाज शेदा तो तरह से गरम फा delta number 1 अपरी delta वजीफा چی است اگر اردو نمبر مساوی باشه بر یک میکشه اگر مساوی نباشه بر 0 میکشه صحیح ببین این نمبر کاما اینی نمبر انتر علی 0 کشید یعنی این 3 میکنه علی برات یک میکشه اگر دو خانه مساوی برات یک میکشه اگر دو خانه نفهمیدی دا دوار خانه که مساوی وی چرتل یو رات لیکه که مساوی نوی 0 لیکه اگر ما بینش یک چیز بود خو یک بر ما نوشته که اگر به خلاف چیزا بود 0 نوشته اگزکت واره ترو فالس نوشته میکن ها دلته که منفی 3 ولیږي ګوره ماینس 3 درته 0 کړه خلاف دی که چیرته بیا ټکس ولیکي ایرر درته باسي اگر ټکس نوشته کنی باز برات ایرر میکشه ایرر کشیده نکشه اگر مساوی باشه یک نوشته میکنه اگر مساوی نباشه 0 نوشته کاونت که مساوی یو راځي کنه که مساوی نه 0 ورته یو ګورلته ها کاونت او بل شي څه کوي کاونت او کاونت ا ترازو دلته کاونت فنکشن ونه دغه سوچ کاپی کوم د دوست احمد شاه کنټرول پلس سی دلته راځم څورته کار کوم کنټرول پلس وی دلته کوم فنکشن کار کوم کاونت فنکشن څه کوي ګوره اکوال باره ما کاونت کو قوس شروع امدا ساحه کې انټر و شپږ دانې عادت دی یو دوه خو زه ورته هم کاونټ خو د شپږ کړه ټول کاونټ کا هر شی چې پکې وي هغې دپاره کاونټ ای بیا لرو دا ټکس میکس سره کاونټ کوي چې سره ټکس میکس سره کاونټ ای کا په دې خانه کې کاونټ ای چې کې وي 21 دانې دي ګوره 18 خو لندینې کېږي 18 چې لندینې شي 3 فیلډونه دي بیا څونه ټول کېږي 21 کېږي که ټول یې کاونټ کړی نمبر او ټکس کې کاونټ ای ده
کاونت که کنی تنها برات نمبر شمار میکنه. نه دگلوی کلم نمی ساحه دی یک ساحه است یا نیست؟ اینی ساحه ما برش میگیم که برای ما کاونت اینی ساحه. اگر در این ساحه نمبر بود کاونت برای کار میکنه، تنها نمبر برای شمار میکنه. وقتی که اینجا تکس هم شما شمار میکنه که چند دانه ببین شاه یک تکس است یا نیست، زاهد یک تکس است یا نیست، خالد یک تکس است یا نیست. شاه خالد زاهد کی تکس است ما کلا شمار میکنم. وقتی که مکمل شمار میکنی کاونت ای باید بگیری. چی بگیری؟ پویل شویر پوشلو فهمید؟ یک نفر برات میگه که کاونت و کاونت ای چی فرق داره. تو برش بگو کاونت که میکنه تنها نمبر جمع میکنه، کاونت ای نمبر جمع تکس هم برای جمع میکنه. بس خلاص خبر. دیت کاونت بلینکس خانه خالی برای ما شمار کو. نه مثال اینجا دیلیت است، ای دیلیت است، خانه خالی است یا نیست؟ اینی خانه خالی است. ما برش میگه خانه خالی برای شمار کو. ایکوال کاونت کو چی پلاون میگیری بلینکس کدام سهاره دی سهاره که هر چند دانه خانه خالی برای ما شمار کو. برات میگه 3 دانه خانه خالی دیگه. صحیح؟ دیگر بانی کاونت اف کاونت کو برای ما برش می کاونت اف داد سنگی کار نکی. کاونت اف کو کدام ساحه رنج دای ساحه برای ما اف کو کچیرتا چه شو کاما کوتیشن ایس کوتیشن نو ورکم سر دور کا مت زرا دري دانيات تزرعات دي صحيح مشكلة بس ده کاونت اف پوره مردا کارو کو مشخص یک چی برش داده میتانی که یک شرط برش بتیا پاری